دې ته لاسونه ښکاره کوي دې څنګه سره کړي دي هی ظالمه هی ظالمه هی دې په چیش سره وکړله چیش دی خیرت جماعت اوس درېږي دا ماشوم وای وای ما څه ویډیو جوړه که زه به د ده یو عکس هم واخلم ستا ماشومان وای وای موږ څه ویډیو واخله ویډیو که تصویر ته څو مبارکي غواړې اختر ده ښه زه دا دې د خیره رالم ایسارو څنګه ششته سوې ده ها چیش دی چیشه هګۍ که مې در وشوه بیا ماته راکړې پای لاس کې د هګۍ زما هی که چیش دی څو روپۍ ترې خلاص کړه ای حبیب چیش کوي ها حبیب چیش کوي هګۍ خورې ها څو روپۍ دي دا خو 100 روپۍ دي کې ما ترې راکړې پیسې دا څو دي څو هاي څنګه کوکو کالی کړي دی حبیب ها حبیب پر تا ګران دی نن کومه ورځ ده چا ویل هاي هګۍ وسته غواړې که ده ته ورکړه ولې د حبیب ښه اوس تی چیش کوي اختر مې جوړ کړی دی ها چوټې دې مې کړی دی د چیرې وکړې ها کوټه کې دې واخیستلې په څو په 2 روپۍ باندې حبیب ته دې چیش ور واخیست حبیبه تا چیرې چوټې واخیستې تا چیش واخیست کومه دی بازار کې ښه اوس دې ما سره ځې عیدګاه ته ځې که دی څوک ځي ها یو نه ځئ بس دلې پاتېږي ښه زه خو دا د خیره رالم کور د سارو واده دا دې ولاړ دي زه به ودې ته مبارکي درکړم ها 100 روپۍ ها 500 تا د څو مبارکي درکړم حبیبه ها ته څو مبارکي غواړې اختر ده ها څو مبارکي غواړې څو مبارکي غواړې هګۍ دې ماته کړله ته سپینه که بیا ایسه ماته هم راکړه زه ځمه ناوخت هم دی ډرون کیمره راخلم هلته د کوم د اختر لمونځ چې دی د هغه وشروع کېږي نو د هغه ویډیو هم جوړوم بس بیا به سارو حبیب ته چکر ورکړم صحیح دی ښه د خیره ډرون خو مې راواخیستله اوس روان یم د اختر د لمانځه ځای ته اختر لمونځ به وکړم ډرون کیمره مې هم راواخیستله هلته بیا والوځوم خو دا دی چارج لږ دی کې قسمت مې خپله دی کیمر سو چارج مې جوړ کړم دا هغه میدان څه دی هغه ګرده دی خلک راغلي دي موټران ولاړ دي دا نو زموږ د کلي یادره ده دا مانده دی دا ګورې د مانده خواته چې دی هغه زموږ د کلي ایریا کې راځي هلته د اختر لمونځ دی هغه هلته انشاءالله کېږي نو زه ځان هلته ورسوم ګورې خلک هلته روان دي بیخي زیات رش هم دی نو زه دورې ځم هغه خواته هلته موټر درومه د هغه ځای څخه ډرون رالوځوم ایسو شارټس به واخلم د ډرون ده بس بیا به د هغه بعد ورسم لمونځ به وکړم لمانځه کې نو بیا ویډیو نسم جوړولی اوس ما دي بیخي ډېر خلک روان دي او ګورې موټران دومره زیات راغلي دي نو زه به اوس الوتکه والوځم چارج هم نسته کې زه خو نو کوټ لږ تللی ولم ناوخته رالم بس چارج سیستم بیټریانې خالي دي دا یوه بیټرۍ کې یو 2% ده یوه دانه لږ چارج ده په نورې کې داسې چارج شته خیر کار به ځینې واخلو دا سین به ما جوړ تاسو ته ښکاره کړم خوندور د عیدګاه سین وای سین سره ګډوډ سو یاره ریموټ دغه یې نسته یاره تار یې راسه ایرسلی قسمت خراب دی
دا واره د اختر څه د خیره ډرون کار خو نه کېږي ګلم دا دی راورسېدی ته لاسونه ښکاره کوي دې څنګه سره کړي دي هی ظالم هی ظالم هی دې په چیټ سره کړله خور کړه لاسونه څه وایه د دې نو څه فایده ده چې تا سره کړي اختر نه دی څه وایه نن د اختر څویمه ده لسمه ده لسمه ده څو روزې دې ونیولې پنځه ورځې ومې څو دې وخوړلې پنځه مو ته خبر یې د امین میژه ورکه وه هو بیا پیدا سوه تا دعا ورله وکړه اوس راځه نو زه ستا موټر ته ګورم ولې ولې دغه کې لمونځ نه کوې عیدګاه کې ولې وروره ګل وای په دا عیدګاه کې لمونځ نه کوو وایه ته هغه مسجد له ځو هغه مسجد کې بیا چیش دی زدرتې ته نه کوې دا سره ستا بنده ده مجلس دې خراب دی کومه کیسه ده ماما دی یا نمک ته دی ولې څه وایي غلطه دغه نو هغه په تا څه کوي ستا سره فضل در سره تا ته یو څوک هېڅ نسي وایي ها ای دغه را سره دی مشین بیا به یو ډزه په وکړو اوس درته ځو راځه خپل مونځ نو ته څه کوې بس بیا موټر ته ودرېږه بس زه راځم هلته نه ځې اچوټي دې بس وواکسې شپږ سوه خولۍ فرید داود مالوه پټو تو زما کور ته څه وایه صدرۍ صدۍ ما پرون وه 100 روپۍ لرې په جیب کې واه 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 اوس ما ته څو خرڅ راکړې څو 50 خو لږ دي څو بیا برته غواړې څو بیا برته غواړې ډبلې که سنګلې زه به لمونځ وکړم بیا به راسم صحیح دي بیا به تا ته د اختر مبارکي هم درکړم ګل سي دي وروره عیدګاه له نه ځي ورته وروره وایي نېش څوک راغلی دی وایي زما د هغه سره نه لګېږي همالې صحیح دي رش بیخي ډېر دی بیخي ډېر زیات موټران ولاړ دي اوس هم خلک را روان دي نو لمونځ لا نه دی شروع سوی وروره ګل خوا د ځان وکشي ولاړې منډې کړل او دلته ماشومان وایي موږ څه ویډیو واخله ویډیو که تصویر تصویر ګناه لري چا ویلی چې ګناه لري یا یو شی راوشه تیره کمزګي سیدان یاست ښه تی خو نو لاسپورته خلک یاست ماله دعا کوئ په دا ورځ به ستی دعا قبلیږي زه به اوس تی یو عکس واخلم زه به د دې یو تصویر واخلم دا فرمایش به ورته کړم ماما راورسېده ما خو د دې فرمایش ورپوره کړي تی به نو مدرسه یو شی م وایستاوه د چا ششته اواز دی یو ششته صورت راته ووایست صورت نه دی زده ته بیا هم یو شی خو راته ووایه چش درته وایي ستا خوښ یا ته راته یا خاندې نه یار خاص صورتونه وایي ته یو ششته صورت ته یو صورت راته ووایه مجاوز شروع کو دی دې راته ووایه یو صورت راته ووایه صورت راته ووایه یاره جنگ دی جنگ نه راته وایست یا یو خته کې خاندې نه وایه ورور خیرت جماعت اوس درېږي دا ماشوم وای ما څه ویډیو جوړه که زه به د ده یو عکس هم واخلم تصویر بیا واخلم تی بیا ګورې دی نو زما ویډیو هم ګوري په چیز کې ګوري فیسبوک کې یوټیوب کې نه ګوري یوټیوب کې یا دی د ډي ټي ایم څخه ګوري د مخه ما د دی څو ویډیو جوړې کړې الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عليه وعلى آله ورسوله ښه د خیره
د اختر د سهار لمونځ مې هم وکړ، د شپې بیا موږ ګرځېدلي هم ولو، نو خوب مې نه و کړی، ټیټ خوب مې هم وکړ. نو اوس د خیره ځان مې فرېش کړي. دلته چې دی وروره حبیب لګیا دی، حبیب شاختراشي کوي، څه کیسه کوي، سر مې نه په خلاصېږي. ته چیش کوې؟ ای درخته کاټه یې؟ ای کاټه یې؟ ولې؟ ولې کاټه یې؟ ولې؟ بایی کمه دی؟ ته بایی؟ واشه کاټ که، واشه کاټ که. دا زموږ حبیب دی. او دغه درخته چې ده دا کې نش کومه میوه راشنی د یادکروه چیش ورته وایي، الچې د هغو ده زما به خیال چې په روش کالس کې راشنه سوي ولې ګردې حبیب وخوړلې داسې و دغه به سلو ورور یوه بیا راوشکوله بیا بې وخوړله. ای اوس بیا ته خورې سي راشنې سي؟ کومه ده؟ چشه؟ کومه دی؟ ښه اوس ما سره ځې؟ سارو چې ده سارو ویده ده. نو زه اوس واره ځم دا کاګانو کره ځم، بیا د هغه بعده ماما ده کره ځم، د اختر مبارکیانې به سره ورکوو، بیا به د هغه بعده نورې کیسې د هغه چیر ځې؟ چیش دی؟ راځه نو وده راځو، وا راځه برته راځو، هله وا راځه برته راځو، راځه. ولې؟ چیرې ځې؟ دلته راشه. ولې؟ راځه. ولې؟ خبر یې دایزګس. ولې؟ وروره درته د اکا دا کره مې راکش کړی دی، دا ګیټ له چې را دننه سو یا درته نه ځو. نو چیرې ځې؟ ما تا ته ووایي چې کور ته کښېنه، ما تا به سره ستړي کړو، تا سر نه خلاصوي. نو اوس واره مبارکیانې کوو.